د ختیځ زون لپاره د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز نه 480 تنه مجاهدین د یوې نیمې میاشتې فکري او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول او د یاد زون 4 ولایتونو او ولسوالیو ته د دندو په موخه ولېږل شو. د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز مسؤل کاري رحمت الله نعماني حریت سره په خبرو کې وویل دې مرکز نه د اوسنۍ چې کومه دوره ده نو دا 10مه دوره مجاهدین دي چې دغه شمیر د فارغینو هغه 480 نفر دي 12,000 او 1501 نفر مجاهدین نو دغه الحمدلله اوس پورې دغه مرکز نه فارغ شوي دي او دغه مجاهدین چې کوم دي دا د 4 ولایاتو دي ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان او زده کړې دوی د یوه نیمې میاشتې درسونه فارغ شو 6 هفتونه دلته مختلفې وي دلته شرعي درسونه هم دوی لرل تکتیکي درسونه مو دفاعي خودي درسونه مو انشاءالله په راتلونکي کې هم موږ دغسې پروګرامونه لرو چې نور مجاهدین تربیه او خپلو ولایت ته ولېږو. تازه فارغ شوي مجاهدین وایي چې ټولې هغه زده کړې کړي چې د خپلو خلکو او خاورې سمه ساتنه پرې کولی شي. دوی حریت سره په خبرو کې زیاتوي مونږ دلته په یوه نیمه میاشت کې تقریبا تکتیکي او مسلکي او عقیدوي درسونه ویلې الحمدلله مونږ ډېر څه زده کړل. ننګرهار ولایت د اکاډمي کې الحمدلله مسلکي او دینی درسونه ترسره کړه. مونږ ټول افغانستان په هر ګوټ او په هر ځای کې چې عوام دي مسلمانان دي هغوی ته اطمینان ورکړو چې انشاءالله ستاسو د سر او د ځان او د مال چې هر څه ساتنه وي انشاءالله موږ په خپل وجود د خپل وطن په وینو سره کوو. د تازه فارغ شوو مجاهدینو یو شمېر یې وایي چې د نظامي او فکري زده کړو لپاره باید موده اوږده شي تر څو په لا ښه شکل سره د هیواد او خلکو د خدمت مصدر وګرځي. دوی حریت غږ سره په خپلو خبرو کې داسې وایي موږ تقریبا دلته یوه نیمه میاشت زده کړې کړې دي چې په دغه زده کړو کې عمده دوه عنوانونه چې یو شرعي دوره ده او بل مسلکي زده کړې دي. په دې مسلکي زده کړو کې بیا هر یو خپله جدا جدا زده کړې دي لکه مثلا دا پیرې شو او د تالاشۍ سیستم شو دفاعي خودي او کمانډو تاسو ټول دلته خپله ولیدل. انشاءالله ورته ډاډ ورکوم چې تر څو زموږ په بدن کې یو څاڅکی وینه وي د اسلام او د هیواد او د دې کړېدلي او ځورېدلي ولس ساتنه به کوو. نو موږ د خپلو مشرانو نه امیرینو نه ډېر خوشحاله یو چې موږ یې دغلته راوبللو او دا یې مناسبه وګڼله چې تر څو هغه مجاهدین چې معسکرات یې نه دي کړي معسکرات وکړي. نو د مشرانو نه دا خواهش کوو او دا هیله لرو چې دغه د معسکراتو موده لنډه ده دا موږ ته لږ اوږده کړي. په ختیځ کې د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز ترڅنګ په تېرو خواوشا 14 میاشتو کې له یو شمېر نورو حکومتي ارګانونو په زرګونو مجاهدین له فکري او نظامي زده کړو فارغ شوي او د یاد زون ولایتونو ولسوالیو ته د دندو لپاره لیږل شوي دي.